سلام دوستانو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې زموږ ګڼ شمېر هیوادوال کډوال سول، څوک په ایران کې، څوک په پاکستان کې، څوک په آلمان کې، څوک په امریکا کې، یا په ټوله کې وایم څوک په اروپا کې، څوک په امریکا کې، او نن سبا زموږ ګڼ شمېر افغانان، زموږ ګڼ شمېر خویندې یا په بهر کې دي، دلته په افغانستان کې نامزد سوي دي، یا په افغانستان کې دي، په بهر کې، په اروپا کې، په ځینو نورو هیوادونو کې نامزد سوي دي، یا هم ودونه کړي، یا دلته په افغانستان کې له ګڼو مسایلو سره مخ سوی یم. کله چې په ځینو ولایتونو کې یو خور یا ورور سره نامزد کیږي، دوی کله چې زه ګورم دوستانو، بیا له دوی سره چې تر دغه دمه ما کار وکړ، له یوې ستونزې سره مخامخ سومه او متوجه سوم ورته چې نن غواړم په دې اړه بحث وکړم. یعنې په ډیریو مواردو کې زموږ خویندې په دغسې یو مسله کې ګیر دي او ښکیل دي چې کله چې دوی له خپل نامزد سره، له خپل خاوند سره، د خپل ګډ ژوند له ملګري سره په بهر کې اړیکه ورسره لري، ارتباط ورسره لري، خبرې ورسره کوي، مسج ورسره کوي، چټ ورسره کوي، یا په یو شکل ورسره په ارتباط کې دي، په یو پلیټفارم کې، اوس په ټلګرام کې، په انسټاګرام کې، په واتساپ کې، په هره برخه کې چې دي د خواله رسنیو له لارې ورسره په تماس کې دي، په ټلیفون کې خبرې ورسره کوي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نن غواړم په دې اړه بحث وکړم چې کله چې تاسو له یوه نارینه سره، یعنې بحث مې له خویندو سره د دوستانو، کله چې تاسو له یوه نارینه سره، له یوه هلک سره، له یوه نر سره چټ کوئ، خبرې کوئ، بحث کوئ او ارتباط ساتئ، ځینو مسایلو ته متوجه اوسئ چې زه په ګڼو مواردو کې دې مسلې ته متوجه سوم چې ګڼې خویندې له بده مرغه په دغه برخه کې په هغو مواردو چې دوی ته ستونزې ورولاړې کړي دي سمې نه دي پوه او نه پوهېږي چې څه وکړي. لومړی شرط او لومړی احتیاط چې باید په دغو اړیکو کې، په چټ کې، په اړیکو کې، په ارتباط کې، په ملاقات کې، په کتنه کې، په لیدنه کې باید زموږ خویندې هغه په نظر کې ونیسي، هغه دا ده چې ډېر ځله خویندو، درنو خویندو، ستاسو بحثونه په پیسو او مادي مسایلو وي. یعنې طلا به څنګه سي، د پلاني واده ته کمیس کومه، دا ځل مو په اختر کې ښه اختری ونه کړ، خاله مې دا خبره کوله، د ترور لور مې دا مسله یادوله، تاسو موږ پورې ونه کتل، تاسو موږ ته ډېر مصارف ونه کړل، دا و هغه و. له بده مرغه وایم چې په ډیری مواردو کې زه په دغه مورد د ځینو لوستو خویندو سره، د ځینو باسوادو خویندو سره هم مخامخ سوم. یعنې ډېرې به باسوادي، ماسټري به لري، مثلا په اقتصاد کې به په لندن کې ماسټري اخیستي، په اسلام آباد کې به په اسلامي علومو کې ماستري اخیستي، په پېښور کې به 2 ماستریانې لري، ژوند به کوي، په قندهار کې به ماستري به لري، د پوهنتون استاده به وي، په ننګرهار کې به د یوې غټې مؤسسې مشره به وي، د یو غټ نهاد یا بنسټ مشره به وي، په مزار کې به همدغسې په یوه لویه چوکۍ ناستې وي، یوه لوستې نجلۍ به وي، حتی د پارلمان د وکیلې تر کچې به وي. اما له خپل نارینه سره، له خپل خاوند سره، له خپل نامزد سره به په پیسو اوښتي. له نارینه نه به معاش ډېري، له نارینه نه به مادي امکانات ډېري، طلا به هم لري، ډېر څه به لري، اما بیا به ورسره اخته یي چې نه داسې وکړه، نه هغسې وکړه. زه غواړم دا ووایم چې که تاسو واقعا غواړئ چې اړیکه وساتئ، نو دغه کیسې خوسې کوئ، ځکه چې مادیات او په مادیاتو بحث، په پیسو بحث او توقعات، محض توقعات بحث د نارینه‌و نه خوښېږي دوستانو. دا په نارینه‌و ښه نه لګېږي. یعنې که تاسو واقعا غواړئ چې نارینه مو له دغې اړیکې نه لاس په سر کوي، نو بیا د پیسو، د طلا، د دې او دغه مسله ورته مخته کوي، بیا وګورئ چې څه کېږي. دویم مورد چې غواړم احتیاط پکې وسي دوستانو، هغه د شخصي اطلاعاتو مسله ده. کیدای سي ځینې اړیکې نامزدي نه وي، کیدای سي ځینې اړیکې واده نه وي، خو تاسو یو چا سره اړیکه لرئ، خور یا ورور، شخصي اطلاعات، ډېر شخصي اطلاعات مه پوښتئ. کیدای سي اوس پوښتنه را مطرح سي چې ښه استاد، که موږ پلان ولرو چې د سره واده وکړو، خو موږ خو لااقل باید په دې پوه سو چې دی څه کار کوي.
دی څونه معاش لري یا د لوړې زده کړې څه دي دا غټې پوښتنې دي دوستانو دا مشکل نه لري چې دی څونه لوړې زده کړې لري اما دا چې دی څومره معاش لري څومره پیسې ګټي او دی په کوم بنسټ کې په کومه شبکه کې په کوم ځای کې کار کوي دا کېدای شي د دې یوه شخصي مسله وي دا کېدای شي په ده پورې لږ محدوده وي او دا ښه خبر ده چې وروسته له نامزدۍ نه یا وروسته له واده نه که د مقابل لوري خوښه وه او غوښتلې تا سره په اړوند اطلاعات شریک کړي ښه اوس که مقابل لوري نه تاسو دا اطلاعات غواړئ او هغه ټینګار پرې کوي چې تاسو دې ونه وایي او تاسو ټینګار کوئ چې هغه یې ووایي دا مسله د یوې نجلۍ او د یوه نارینه ترمنځ اړیکه ورانوي یعنی نارینه دوستانو نارینه خویندو د شخصي اطلاعاتو په شیندلو او له خلکو سره په شریکولو کې لږ محتاط دي ښځینه داسې نه دي ښځینه له نارینه سره لږ په دې اړوند فرق کوي توپیر کوي دریم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه د جنسي اړیکو مورد ده کوشش وکړئ تلاش وکړئ چې له نارینه سره په اړیکه کې له نارینه سره په یوه اړیکه کې له نارینه سره د اړیکې په لړ کې د جنسي مسایلو په اړوند د جنسي پوښتنو په اړوند د جنسي اړیکو د په ټینګولو په اړوند ډیر بحث ونه کوئ ډیرې خبرې مه کوئ ډیره کنجکاوي مه کوئ یا په اړیکو کې په ځانګړي ډول په خواله رسنیو کې جنسي اړیکو ته مه ځئ جنسي چټونو او ویډیوګانو ته مه ځئ دا د نارینهو نه خوښیږي هغه نارینه چې جلۍ جنسي مسیج ورسره وکړي جنسي ټوکې ټکالې ورسره وکړي یا په آنلاین ډول جنسي اړیکو ورسره ونیسي په خواله رسنیو کې نارینه هغو نجونو ته ډیر ارزښت نه ورکوي او له هغو نجونو سره اړیکه ډیر دوام نه کوي له هغو نجونو سره اړیکه ډیره بقا نه لري څلورم مورد چې غواړم اشاره وکړم ورته دوستانو د پخوانیو ګډو پیښو شاربل یعنی تاسو یوه ستونزه لرله یو کال مخکې مو یوه ستونزه لرله یو کال مخکې مو د نامزدۍ د کالۍ اخیستلو په اړوند په پېښور کې په کابل کې په ننګرهار کې په قندهار کې په مزار کې په هرات کې په یو دوکان کې یوه مسله راغلې وه په کابل کې مو په هوټل کې د تاسو دواړو د مور جنجال راغلی و په یو بل چېرته مو یوه مسله پېښه سوې وه دا او د ورته مسایلو شاربل معمولا په چټ کې په مسج کې د نارینهو نه خوښیږي او کله چې تاسو دا قصې را شروع کړلې دا مسلې را شروع کړلې نارینه کوشش کوي چې چټ در سره ودري او اړیکه هم در سره سړه کړي پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو خیانت بیلتون او شاربلې په چټ کې په مسج کې صحیح ده کېدای شي خیانت یو جدي مسله وي ستاسو ترمنځ د بیلتون مسله یو جدي مسله وي خو اصلي مسله دا ده چې آیا د خیانت غوندې یو مسله د بیلتون غوندې یو مورد په چټ کې شاربل صحیح دی په چټ کې بحث پې صحیح ده او که ښه خبره به دا وي چې دا له نږدې سره کښېنئ او دا مسله وشاربئ یا دواړه لاړ سئ له یوه ارواپوه سره دا مسله وشاربئ پرانیزئ او په یوه واره یې حل کوئ بیا بحث به ونه کوي او هر ځل ونه شاربئ هر ځل رامخته نه کوي په چټونو په مسجونو کې چې هر وارې په هفته کې یو وارې تاسو په دې اړه بحث او خبرې کوئ دا غوښتنه مې له نارینه هم ده خو ډېر ځله ښځینه په دغه مسله کې ښکیل دي او خویندو ته غواړم وایم پیشنهاد وکړم وړاندیز وکړم چې په دغه برخه کې له احتیاط نه کار واخلئ شپږم مورد او وروستی مورد زه غواړم اشاره ورته وکړم هغه د ژوند د اړینو مسایلو او بخښنه غوښتل په مسجونو کې چټونو کې ډېر مهم مسایل ډېر ژور مسایل ډېرې غټې پرېکړې ډېر غټ پلانونه معمولا په مسج کې مه کوئ دوستانو غټ کارونه معمولا غټ تصامیم غټ انتخابونه غټې ټاکنې معمولا په مسج کې او په چټ کې مه کوئ بخښنه هم په چټ کې مه غواړئ کله چې نږدې مو سره ولیدل په کور ته یې ورغلی په کور کې مو خبرې ورسره وکړې بیا بخښنه ترې وغواړئ ځکه چې کله چې تاسو په چټ کې بخښنه غواړئ هغه ستاسو سترګې ستاسو بدن ستاسو باډي لنګویج دا ډېر نه ګوري او دا یې څه ونه کتل ډېر اغېز نه کوي یعنی هغه بخښنه کېدای شي ډېره ونه چسپېږي بنان ټول هغه موارد چې دوستانو ما نن تاسو سره شریک کړل بحث مې پرې وکړ هغه په خپلو اړیکو کې
په نظر کې ونیسئ او د خپلو اړیکو د سمون، روغېدو، سمېدو او ښه کېدو په برخه کې کار ترې واخلئ. مننه.